سره لانجه کې یم پل په مقابله کې یم ګورو په میدان الو به څنګه قره قره خدای دې ذلیله که د مرګ په حالات کې رواني مرګ په حالات کې روانې ما خبره مې درته کوله چېرته مونځ نه کوو مونځ کوو نور په پرېوتېدو دي خدای چې ښکلې خبره دې وکړه د خدای مسلمان یم نور په پرېوتېدو دي دا خبره مې درته کوله قرقوره ته مخکې شه که نه ته مخکې ودرېږه رښتیا مخکې خو به خامخا ته ودرېږي ولې که شاته ودرېږې نو والله نیم مونځ کې به دې سلام اړولی و زما د بیک نه به دې غونډ هر څه پټ کړي به پښتو کې ورته والوی زما د بیک نه به دې هر څه والي بچي زه غل نه یم ښه الله که د غل ښکرې کېدی که نه قرقوریا ته به نن بارسنګه وې بارسنګه خو د غل ښکرې نه کېږي شکر خو دغه ځای کې وباسه مرګريه دا ځینه ګورې دا ځینه ګورې پاک دي ښه په دې ګورې مونځونه کېږي ښه جانماز راواله جانماز راواله ښه زه جانماز به راواخلم قرقوریا نو کښېنه که نه نو زه د اودس تازه کوم نو بیا به چې کوم دی نو ولې منډې موالې دي خو انسان خو عاجزه شی دی د هوا نه ډک دی ته کښېښو نه که نه خبرې ته غوږ کښېنه داسې کار دی مرګريه وی ولې درب دي که نه درب دي د خدای مسلمانه درب دي که نه وی واله وی واله کښېنه کښېنه دې کې کښېنه دا ځای پوست دې کې کښېنه اوس برابر شوې شینه داسې کار کوو مرګريه د مرګ روجو نسبت نه لګي الله دې مړ که ښه څوک چاته وې ته یې پته نه لګي نو الله دې مړ که که نه مرګريه زما موبایل کې نه دی زما موبایل کې اوس هم 30% چارج شته مړه زما پلار ته به دې لږ رینګ کړی وی والله د هغه سر مې یادېږي هلکه یو کار نه کوو نه ستا په خوښه خو یو کار هم نه کوم خو صرف بې واورم وایه دا د خدای مسلمان داسې کار کوو مرګريه انشاءالله بس یو څو ورځې مزل راته پاتې دي یو څو ورځې نه دی قرقوریا هغه موبایل والا هلک ویلی ویل تاسو ته په میاشتو میاشتو مزل پاتې دی ته خو داسې اسان کې والله چې ته به راورسېدې دوا کوه چې ورسو انشاءالله نو دا مې ستا سره او ستا پلار سره مې واده ده چې هغه به یو ویک هلمه یو ویک به ولالم هلته کې اوریجنل ویکونه میلاویږي یار کوتې وله واخلې نو والله هغې خرڅی هغه دومره شوم سړی دی هغه په سر باندې یخته بدې شي او چې خوښې وی نو خپله به یې کرلي وی هغې خرڅی داسې کار نه دی د هغه د نزلې پرختې مړه یو ورځ سره ما 500 روپۍ والې وې دا دې غټ کار کړی و نه تا تې والې ما خو تې 10 روپۍ والې 10,000 و بې تړلی وم والې وم خو په نخرو یې والې وم قرقوریا تا ته کوم هغه چغې وایه را یاد یې کړلې نو تا له به هم ورشته ته خو راغلی وې مړه اوس به درته زه په ژړا شوی مرګري سختې دي که نه سختې لارې دي داسې کار کوو مرګري هلته مزېدار خوړ دی هلته به اودس چاره هم مزېدار وکړو مونځ به مو وکړو خو دا یو خبره ته کومه قرقوریا ما نه به مخکې ودرېږي شاته به نه ودرېږي مخکې یاروره ما به الحمدلله کلي کې هم خلکو اعتبار کوو د ځان نه مې مخکې ودرولم وي جمع راځه یاره خو مړه به څه درته نه وایم ولې خو څه ویې نه ووایه که نه زه خو تا ته ډېر هم څه ویم نو ته څه سړی کېږي خو نه چې که سړی کېدلی نو ما به درته غونډې قیسې کړی وی ورېږه مړه والله دا اوس چې شی شو دا پتری لږه کوو نه را پتری او کور ته روان یو پتری وکړه مسلمانه د انګریزانو ملک ته روان چې زمونږ د پتری ګېډۍ په سر وي انګریزان به څه و چې دا کوم مخلوق راللی ښه ته ماته په ایمان ووایه که نه ګوره چې ته هلته ورسې که نه ورسېدم نه فرض که ورسېدې نو هغوی چې تا ته وګوري به چې دا خو زمین پیښې کوي کوم دی که نه زه به بیا هغوی ته میم تاسو زمونږ پیښې کوئ مونځ اودس باندې راواړو الله پاک به مو بخي والله زمونږ په دین کې ډېره مزه ده زه به چې نه نو زه به په ترکیې کې چې نه مې نو زه به کم از کم 100-165 کسان به زه مسلمانان کوم والله شینا چې مړه دې د هوښیارې خبرې کې که نه ولکه چې لږ پلي دله درکړم ښه خو زه مړه هلته به دله درکړم زه دا قرقوریا زما بسکټو ته زړه شوی زه خو ځان له راواله اډو راخلم یې نو مړه پراته دي دلته د څښا شي چڼېسانې دې وکړي چڼېسانې ته زمانې وخوره دا ته زمانې وخوره مړه لګیایي راغله چې په داسې شوه که نه یوازې زه ستا د قصد خورم زه ولې دا بسکټ یوازې تا سره دي څه زه ستا د قصد ما سره نه دي څه چې ستا د قصد ما د غون ختم نه کړل ته به یې وینې مړه زه دې پېژنم زه هم دې پېژنم زه پېژنم ورګه پرتوګ رانه پرېوتو نه ستا څه دوکمن کوي زما د ورګه ما خو لا څکلي م نه دي
دې واکه پيو والا جنو والا شاتو والا لیمبوانو والا هر ذائقه ده پکې قرقریا دا به خوري نه نو دا وایم دا ما مدینه میګامات کې غشي دي ته دې واکه څنګه نه سره نه درکوم یو کار وکړو ته مال دوه کړه به تعالی یو درکوم زمانه ستې کنه هکا زه ستا صرف سکمه دوه په ایمان یو یا نه چی دا خبره ده کوم دنګ هغه راکه نه یو شی دی مړه قرقریا ته ما په هر ځای کې دوکه کوې مړه داسې خوند نه کوي که نه مالا د خدای والله زه مسلمان سړی یم ښه هلته به وي انګریزان مسلمان وم چې په خپله دې مونځ او دس کوو یو مسله دې کوله یو حدیث دې بیانو نو هغه سړی به ته په مینو په دغه باندې کېناستېده برابره دغه دی دلته کار کوو لږ ځای پورې منډه و منډه بچي بل چانس کې بګیر شي بل چانس کې کوم ځای پورې منډه و نه لګېږي پرتوګ رانه خوږي مړه راځه زر راځه دې کې چېرته پرتوګا اچول غواړي مړه سپین کاله راځه راځه پته نه لګي چې سلطان خان به کور وي او که نه په زړه مې مه دلیږي خطا کوي کنه چې ان شاء الله نن مستا کسان وسی او یار دا سلطان خبره ده ته غم مه کوه الله به خیر کړي ټیک شو زه بیا ګپ لګو ان په ګلا السلام علیکم السلام علیکم کینه څنګه درا په خوکړه وې څنګه درا پیښ وکړه سلطان خان زما د زوی میاشتې وشوې نه خیر راځي نه خبر راځي اخر دا کم خواته دي ما خو هغه استاد سره ما جګړه وکړه دا څه کار دی روپے ګل کاکا زمانه ستا زیاته تجربه را ځکه چې عمر دې زیات دی ته ما ته ده ووایه چې ستا په پاکستان کې کاروبار وي او یا پیسه وه نو تا به بیا دوی بار ملته لېږه ګوره سلطان خان ما نه دی لېږلې اوسني کل چې د خلکو بنګلو ته وګوري موټرو ته وګوري ګاډو ته وګوري نو لاړ شي ما ورته ویلي چې د خپل پټي کې کار کوه دا قصه ماته مه کوه ما نه درې خو اوسني کل د مور او پلار د سره مني نو دا څه کار دی روپے ګل کاکا زما د ایجنټانو چې یو هفته موبایل بند وي او یو کولو وي دا ولې یو هفته بند یو کولو وي دا خلک موږ سپېمو راولي پاتې شو ستا دوی خبره نو انشاءالله ته مالې یو هفته راکړه زه به خپل ایجنټ ته رنګ وکړم تا سره به خبرو کړي صحیح شوه ګوره سلطان خان په دې دوڼو دې نه پوهېږم دا ته چې ما ته کومې دوڼې ولې دا دوڼې دي ته کله ما ته وې هفته پسې د دوی پته به دې ولګي زما خو در پسې دا پاپې ستړې شوې ما ته سلطان خان صفه ووایه چې زما زوی مړ دی او که جمدی دی مور یې لیونی سپېلنی ده هغه زه رضا کړم خپل ځان رضا کړم د دې زوی خیر خبر خو ما ته پته نه لګي څه اسمان خو نه دی خوړلی که نه چې دا روان دی دې موږ ته اطلاع نه کوي داسې کار دی روپے ګله یو خبره مې وره دا داسې اسان دغه نه چې په اونه کې سیوز وړاندې ور به شروع وی چوکې د دې لپاره خو دا قربانۍ ورکې او پاتې شي ستا رضوي خبره د سره مې واده وکړه زه به خپل ایجنټ ته رنګ وکړم ما خو تا ته وي د هفته به راکړي هفته هغوی موبایل بند وي چې انشاءالله څنګه هغه به موبایل کولو کړي تا ته به رنګ وکړي خپل سره به خبرې وکړي ګوره سلطان خان ستا خبرې ټیک دي ټولې ټیک دي ما تاله پیسې درکړي دي زما د زوی ذمهواري انور اخیستې ده او انور خو مې ښه برابر کړی دی او په ایمان کې پرې تا سره مې کار نشته خو ځکه تاله رالمه چې دا بچي زما ستا لیږلي دي د هغه په خولې دي لیږلي دي اوس پته نه لګي زما د بچي د مړ او د ژوندي پته نه لګي بل ورسره ملګری هم لیونی تللی هغه خو د دنیا غل دی په چېراله خرڅ کړي ني او ته ما ته وګوره ته بار بار ما ته یو خبره د پیسو کې داسې کار دی زه د یو کس نه 10 لک روپۍ لما دا خو ما دوی ته وکتل داسې غریبانه نه ته ښکاره شوم په دوه کسه مې ترې 10 لک روپۍ واخېستې ښه مې وکړل او هندوستړی خدای ناراضه هغه عبادت ترې جوړ شو ګوره سلطان خان یو خبره درته کوم زه شکر د خوار نیمه زما
زما په دې خیرن صادر پسې او په دې خیرن جرسۍ پسې مه ده الحمدلله د خاورې خاوند یم د پټي خاوند یم د لوټي خاوند یم د جایداد خاوند یم زما په پټو کې سینو اسونه سریږي خو زما زوی د سړي بچی نو هغه همدا یو ټنګ راټینګ کړو که خدای بیخ دا قراقور وباسي راته یې لمسولی و او چې هغې راته ولمسوم د هغه په وجه زما زوی لاړه ما خو خپل زوی نه لیږه زه خوار نه یم الحمدلله زه شکر دی ښه مالدار یم خو زما زوی چې دی سپوری نه تېرېږي روپیه ګل کاکا یو خبره مې وره خفه کېږه ما دماغ در راله وخوړه په یو ساه کله چې انسان بل انسان ته گیر شي که نه هغه وي پیشه او بیا ترې پشمخان جوړ کړي داسې کار چې خبره مې راسره وکړه واده مې راسره وکړه هفته بعد نه دی زه به تا سره خپل زوی په موبایل باندې میلاوم بس یاره سلطان خان خفه کېږم زه پلار یم ځکه زما زړه موجونه وی زما خو دغه یو لیلی و دغه یو لیلی پسې خو زما دنیا روانه ده خو زما یې نه منل خفه رانه نه شي سلطان خان خو زړه مې پړسېدلی هغه مې برابر که په تاسو مې غوسه ویسته خو د خدای دپاره زما د زوی غم وکړې چې ما ته خو یو ټولیفون قدري زما د اړه خو چې نه سکون ته راشي که بس ټیک شو روپیه ګل کاکا ته پې غم اوسه هفته مې درله درکړه انشاءالله تا سره به خپل زوی ډایرکټ په بای باندې به خبرې سره کوي ښه زه ورشه ځه سلام علیکم دې بې خو باسي انورشاه تا لس ذلیله کړه چې دا دې څه په غولو واړولم او ماله دماغ خراب کړل یاره خو زمونږ په ځای کې ګوره دومره یخني نشته دی هلته په یخنۍ کې هم ګرمي موږ به ځان ته ورونه بلول ملګريه پته نه لګي چې ستا مور پسې تېرېږي او زما په تره پسې تېرېږي څه دي څه مطلب عمل کو کنځل دې وکړه مړه نه مړه الا دلته خو جهازونه راغلي ایرپورټ دی ښه شینه ده وګوره که نه ماشاءالله ماشاءالله چې دلته د کور قرقوریا او شپه ورځ ځان ته خیرې کې ملګريه کښېنه که نه کښېنه کېناست زما مخې ته کېناستې دې خوا کښېنه وای ملګريه داسې معلومېږي که نه داسې معلومېږي چې یاري را سره نه کې دا زه در سره څه کوم دا ته را سره څه کې لا 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 زړه به خوشحالې هغه یو شاعر نه ویلي چې خوشحالي ځان له په خپله ورکوه نوره خو نه راځي چې څوک یې نه درکړي نو یې خپله ورکوم دقه وایي که نه د خدای مسلمانه ته دونه نه پوهېږي ولې نه خو بیا تاسې کنځل صحیح مړه دا پښتو خبرې چې لږې واړې راواړې بس وروره نو ګډې وډې کېږي مړه پښتو داسې زارېږه د اردو نه ټکي نه مړه وایي قرقوریا زه خو ستړی شوم دلته چړندې کوم نه 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 یوه خبره درته کوم تا ته ما ویلي دي لږ مزل یوه ګېټه مزل کوو لږ رفتار سره تېز والي نه زارو د څه ځمه نه زه به دلته خپلې لوبې وکړم چړندې به وکړم او د هغې نه بعد به ځو داسې اسان کار دی چې ما ته وګوره د ګړی پټې یم نیمه ګنټه منډه وو خبرې ته وده ده هغه ګوره خطرناکه ده صحیح ده ځه لاړه ملګري ما تا ته ویلي دي ښه ما هم تا ته ویلي ولې دې خوا ما سره راځه هله چینه بوتله بوتله شو کار دی دلته ټول خلک پیپسیان ویپسیان سکي نو د خیره سره قابو یو ملګريه بابا بیکې کیلو په کار راځي ښه داسې کې لکه دا لوبې کوم تا خو راسه تر د اوسه پورې لوبې ونه کړې ما خو به کلي کې ځان له لوبې کولې ځان نه ماشوم مو جوړوه د خدای مسلمانه دا خلک پسې دو مړه دا ته پسې خلک کم دي مړه موږ خو بنیادم ذات په سترګو ونه لیدو ته خلک پسې دي لکه تیاره شپه راباندې شپه راباندې را روانه ده خدای مسلمانه دلته د شپې نه نه یېرېږم دلته هر څه برابر دي راځه ځه بره راځه بره د جیمي بیا بنیادو ویستې کې دا وګوره ورته پاڼې به ټولې ورځېږي جارو کول نه چمن ګران دی ښه شوه سړی سې راغلې
ولې زیری مې در باندې خدای شکر دې زموږ په کور کې هم زیری راغی بیا مزوي سره مې خبرې وکړې نه یاره او په خیر خیریت سره دی یا الله شکر دې ربا یا الله ستا لاک لاک شکر چې د زوی مې پته ولګېده یاره ښځې دا خو دې را باندې واقع چې ډېر لوی غټ زیر وکړه څو اوس د ملک صاحب د حجرې نه راغلم د سلطان خانه او وی چې مورې راپسې جاړې ما زه دلته ښه خوشحاله یم او بس مزلونه خو پکې شته نو ها زه ښځې دا خو ډېر ښه کار وشو روغ خو که نه او راته وی چې دا جي مې څنګه دی ما ورته ښه دی ښه په مزو کې دی وی راپسې خو جاړې دا جاړې نه ما ورته نه ښه خوشحاله دی که زما منې که نه زړه خو مې وایي چې ته وحید کاکا دا لور به ولو غواړو که نه یا د خدای بیا انصافې یاره ویم چې مور له زړه لږه خوشحالي زوی سره څه خبرې وکړي چې بیا د واده بندبینه هم پکې شروع شو یا ښځې چې په خیر ورسي او په خیر پاکستان ته راشي نو بیا به وله واده کوو د اوسني کسان چې ګورې بار ملکونو ته لاړ شي بیا ته خپل وطن هیر جا چې نه چې پردۍ ښځه وله وکړي او بیا دلته وطن ته واپس نه راځي نه سړیه زما په خپل زوی باندې اعتبار دی زه یم چې هغه بهر دی که نه چې هغه راځي موږ به ولې جینۍ په نامه کړي د خیره سره کوېدل به م کړي ګوره ښځې یو خبره درته کومه زما زوی ګورې ساده دی لږ صبر وکړه داسې د ډېرو خلکو لوڼه خویندې میندې هم دغسې پاتې شي دلته وله کوېدنې وکړي هغه بیا پنځه کاله او لس کاله هلته په بار ملک کې ناست دي او هغه غریبه جینۍ دلته چې دی نو په سر کې سپین ویښتو لګي 2 کاله پس درځم او کال پس درځم ګوره ښځې که زما مني ټیک ته ستا زړه خوشحالي غواړي خو لږ سوچ په دې خبره باندې ځکه وکړه چې ادې لا بار روان دی لا رسېدلې هم نه دي نه وی بس لږ مزل راته پاتې را سره خبرې وشوې که نه ګوره ښځې ما ته پته ده که نه ما ته سلطان خان ټوله قصه وکړه دا ټوله د لانچونو د قصو د یو خو موږ غلطۍ کړې دي ښځې چې ګوره موږ هم خدای په سترګو ړانده کړو او زم چې دی نو غوسې واغېشتم خو یو کنالګي به مې وله میلات یې خرڅ کړی او په ازاده ویزه به مې لېږلې وه نو دا شرمول به نو په مې زړه ځوړند نو خدای ته دې دا خلک وګوري زما خو زړه ټک وچوده او دا چې د خپل زړه نه تپوس کوه په ایمان یې ته خفه نه چې ستا دا زوی په لاره ډبې وي او روان دی ولې نه چې ما درته ویل چې خیر دی دا دونه ډېر ځمکه د الله درکړې ده دا دونه ډېرې میښې د الله درکړې دي نو خیر دی لږه ټوټه خرڅه که دلته ورله خیر څه کاروبار روان که تا ورله کاروبار روانولو نه زوی ته دې په سپک نظر کتل ګوره ښځې ما زوی ته په سپک نظر نه کتل زما زوی د دې جوګه نه دی اوسني هلکان چې دی د خپلې خوښې ودونه کوي د خپلې خوښې ژوند تېروي د مور او پلار خو نه مني کوم زوی چې د مور او پلار ونه منل په خدای باور که ښځې همدغسې ټغرې به خوري زما زوی خو هم ستا په خوښه ژوند تېرولو خو کم عقل دی دا خو عقل پوټې نو دا عقل به ورته تا خو زه خو د بار سړی یم تا به ورته صحیح خبرې کولې که نه تا به دا زوی رامنې کړی و که نه زه خو غوسې اخیستې وم زه چې دی نو زه خو سړی یم زما له خو دونه دغه نه راځي که نه تا به منې کړی او چې منې کوو دې نه بیا به دې نه لیږه ترکي ته ښځې دا لارې ډېرې خرابې دي خو بس اوس چې څه شوي دي رب العزت ته په خیر خیریت ورسوي ښځې ښه زه ته اوس کښېنم زه ځم تا له چیر وړم